تاسو ته جوړوم چې هغه سټیټمنټ باندې تاسو ځان پوه کړئ او هغه یاد ساتئ د اکاونټس باره کې دی اچھا جی ګوره شاباس لیټس هیو ا لک ګایز ګوره اوس د اکاونټ یو سټیټمنټ څنګه تاسو فالو کوئ که نه جورنل لیجر ټرایل بیلنس انکم سټیټمنټ نو موږ په یو شیټ کې په یو ځل باندې ډیزاین کولی شو ټیلی چا ویلی دی ټیلی مایوب تاسو به کویک بکس ویلي که نه کویک بکس هم ویلی دی چېرته هم ویلی دی پوهنتون کې هم ویلی و چا کوم استاد ویلی دی نو یاد ساتئ وګوره دغه یو د اکاونټینګ یو څو رولز دي د هغې خو خیر ضرورت فی الحال نشته چې زه ایکسپلین کوم تاسو ته خو دلته به تاسو ته لږ اسان طریقې سره کلیر کوم لکه زه نه غواړم چې تاسو ته ایسټ ریونیو لایبیلیټي ایکسپنسز کیپیټل دا ټول ایکسپلین کوم دا کریډټ ډیبټ رولز تاسو ته زه ویم لکه څنګه چې تاسو وایي انکریز ان ایسټ ول بی ریکارډډ ان ډیبټ سایډ اینڈ ډیکریز ان ایسټ ول بی ریکارډډ ان کریډټ سایډ دغسې د ایکسپنس لپاره هم دي دا ټول یو په یو تاسو سره اویلیبل دي موجود دي نو چې کوم څیز انکریز کېږي هغه ډیبټ سایډ ته به راځي خواخوا به ګورئ چې هیډ اف اکاونټ تا سره څه شی دی بل دا دی چې هغه جنرلی ایکسیپټډ اکاونټینګ پرنسپل به تاسو یادوئ نو مطلب دا دی که چې هغه تاسو نشئ یادولی نو زه یو اسانه طریقه ته وښیم بس صرف یو 2 فارمولاز دي هغه د اکاونټس لپاره تاسو یو په یو یادولی شئ زه به دې ځای نه وګورئ دا یو سیټینګ به تاسو ته وکړم چې وګورئ دا یو جنرل اکاونټس لپاره موږ زیات کارو که نه جنرل اکاونټس لپاره موږ کارو که نه نو یاد ساتئ وګوره دغه سیټینګ زه دې ځای کې وکړم چې د جنرل اکاونټس لپاره څه ریکوایرډ دي نو وګوره موږ سره سیریل نمبر وي دغسې د هغې نه پس چې کوم د ډیټ وي د هغې نه پس موږ سره ډسکرپشن وي د هغې نه پس چې کوم د کوم ریفرنس نمبر وي تاسو سره د هغې نه پس ډي آر او زه به سی آر دې ځای نه والم او دغسې بیلنسنګ به ما سره راشي وګوره باید تاسو کله هم چېرته اکاونټس فالو کوئ نو باید دغه یو څو سیټینګ تاسو کړي دې ځای نه نو دې ځای کې د اکاونټس ډېر صحیح طریقې سره تاسو جوړولی شئ بل دا دی چې کله هم تاسو ډیټا کم څیز چې راځي نو زه به هغې ته سمپل ولیکم چې دا ان دی کم کسان چې نه پوهېږئ په دې باندې او چې کم ځي نو زه به ولیکم چې دا ما سره آوټ دی نو ګورئ دغه ډیټا چې کم تاسو سره ښکاري نو صرف د دې 2 فارمولا دي نور داسې خاص څه خبرې نشته چې په کم ډیټ باندې کم ټرانزیکشن شوی دی ډي آر چې کم پیسې راځي ان سی آر چې کم پیسې راځي آوټ ایکسل کې خو ډېر زیات ایزي کوم دی ته نو ګورئ اول زه بیلنس کې به داسې کار وکړم چې ډي آر ماینس سی آر دا به والم یو دا فارمولا ده دا به انټر کړم دې ځای نه او په دې لاندې سیل کې وګورئ ډي آر ماینس پلس بیلنس ماینس سی آر بس صرف دا وکړئ تاسو डी आर प्लस बैलेंस माइनस सी आर دا به انټر کې دي سه او سبا کې دا به ډریګ کې دي سه نه دا څنګه ډریګ دیټ ډریګ بیک السلام وګوره ز نمبر اف ټرانزیکشن اخلمه زبدا ټرانزیکشن دي زنه عالم چې سیدا نمبر اف ټرانزیکشن ما سره دادی مثال کنټرول سیمی کولن سره پدې نوم باندې چې سه کیش پیډ रेफरेंस नंबर च अलते के लेजर बुक बांध कम यो नंबर या गए साइन का सोना 50,000 दे कस पे एकले मासरा ज्यादा बड़ी खोदली DR minus CR plus balance no अब बाय बटन एम कोम देता गोरे सोमरा अमाउंट च राजी मिसाल मासर 1000 रुपीस पेड शो नो 1000 रुपीस पदे फार्मूलास बांधे पे यो मा अवल दल दे क्या रूल्स निश्चित है या जोर कोम जैसे एक्सपेंस पेड नो जब क्रॉस एंट्री कोम लक 200 रुपीस मासर दास ददी यो दो फार्मूलास थी पदे फर्स्ट सेल के दा च कम बैलेंस सेल ता सरे देखा ना दे बैलेंस सेल
दे के दास दे ची DR माइनस CR बके पास पदे फर्स्ट सेल की यादों में और पदे सेकंड सेल की बतासो बैलेंस प्लस DR माइनस CR दा बतासो के सिर्फ दो मरबो के तासो नो दा पर फर्स्ट रो के दे दाबल पर सेकंड रो के मासरे दे पर फर्स्ट सेल के बखा मखा तासो पर सेकंड सेल के बतासो चिकम दे मसावी दक्का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस चिकम दे प्लस मास्टर DR माइनस CR बतासो वर्के दगा दो फार्मूलेस तासो हर से क्लियर कोली शिया उसो गोरे सुमरा ट्रांजैक्शन चरा रवानी आओगरा देजने यो पयो तासो आगस्तेशे Sir, the first transaction was cash paid, sir. कैश पेड Debit. कैश रिसीव्ड कैश रिसीव्ड उस आग रूल्स ना फॉलो कम जैसे सिर्फ एंट्री कम च दे सकते तरीके सिर्फ एंट्री की कना कैश रिसीव्ड रिसीव शू ऑटोमेटिकली डेबिट साइड ते रिकॉर्ड कवा अगर दे से नजो दा रिसीव को मदलता नुजे बे डेबिट साइड तक कोमा जो तो कम जैसे फी रिसीव्ड एटसेट्रा दा में वागस्त नो मकजे के लके से 550,000 दा बदे से डिलीट पे कम दलता बास 5,000 दा जो तो कम जैसे टोटल से इंग्लिश लैंग्वेज फी पेड या फी पेड received of English language department etc. नोगरे से 10,000 automatically उमा कज़े के बैठा सर पबल तारीख पांडे कंट्रोल सेमीकोलन any date चिकमी तो रकम जिससे rent paid rent में वर्क सोमरा से 5,000 अल्तबा automatically तासरा यो दो columns बदे से नवाले यो दो और पदे के बाद मेंशन के होता दाबा गोरे दिलता जबरदस्त है ना क्लोजिंग बैलेंस और लांड चिकम दे ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दाबा वाले और गोरे दाग से दे शक्ल सरबे वाले फॉलो अप पे के दे अब पोजीशन चिकम दे दा स्पेस वाला से याद कर दो राबशे फॉर्मेट था ऑटो फिट रो हाइट के दे से यस दस ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दुसोम रखड़ो मसावी दा फर्स्ट नंबर और क्लोजिंग बैलेंस चिकम दे लास्ट नंबर चिकम तासर क्लोजिंग बैलेंस अद्वाना बोवाले दा साइज वाला कम कदा कसिमास अगरे सिंग तासो कम मेथड सर वाले डॉलर साइन या व्हाटएवर नो आगा देसने यो पे तासो कवलेश जिस्तासो क्लोजिंग बैलेंस से दी स्तासो ओपनिंग बैलेंस से दी अगर ऐसा होता और कम जिससे बिल पेड बिल मा पे कसे 8,000 रुपीस ऑटोमेटिकली उमगज़े के बचेंजेस राजी बियामुंगा दागद्वाना साइड चिकम दे दा जमा कुछ आए दा टिक ने दी नुज़बदा से कारो कमा च टोटल डेबिट साइड बजमा कमा मुंगा का सोना अवल जर्नल एंट्री बिया लेजर ट्रांजैक्शन को कना जरूरत दागा निश्चित आवसा टोटल डेबिट साइड सोना चिद्दा रागली दी नुज़बा SUM सम दा टोल बदे से न जमा बे कम पास तल तदास अगर दा बजमा के तासु या साथे टोटल क्रेडिट साइड से जमा कोमा क्रेडिट साइड दा जमा कोमा नमसावी SUM सम अगर दा टोटल क्रेडिट साइड बजमा के दे से दा बा एंटर के तासु पास हाँ और दाई न पस चिकम दे नेट बैलेंस रूबा समा नोगरे नेट बैलेंस तपारा ओगरे सोमरे इजी तरीके सरा ओ मक्का दिस वन माइनस दिस वन नको एंटर है के आगा बैलेंस चिकम दे कचरे दा ट्रांजैक्शन स्टा दे ट्रांजैक्शन सर जोड़वी बिल्कुल ठीक देता सरा अदरवाइज दैट्स नॉट ज़दा लास्ट नंबर याद हो बेसिकली दिस वन कदा लास्ट वन स्टा दे ट्रांजैक्शन दे क्लोजिंग बैलेंस सर योशानी मतलब ठीक दिस्ता सोना ट्रांजैक्शन चिता कड़ी दा सही दी और कनी मतलब दादे चे पर प्रीवियस अकाउंट्स के ताने चिकम दे मुख्तलिफ किस्म प्रॉब्लम्स रागली थी न मतलब दादे को रे पयो पोजीशन बांधे मुंगा सोना जनरल अकाउंट्स तपारा या बजर देर पासाना सर दगा लेजर बुक चिकम दे देर इजी तरीके से जोड़लेशम लेजर बुक इजी दागे दा पर मुंगा दा मेथड यो पयो कारो सुमरा यो कसराई करेंसी सॉफ्टवेयर रोड पेक्सिल की मॉडल सर डिजाइन के चिप दे दे करेंसीज के सोना इन आउट की बस ऑटोमेटिकली पे से बांधी कतेश मतलब सवादन सोक तपोस कई बाय चिकल हम तासुदा दलता अकाउंटिंग फंक्शन निश्त मुसरा
دلته به تاسو ټول لاجیکلی فنکشن یا په خپل به ډیزاین کوي وګوره په دې فنکشن سره د یو فنکشن کارم نشته دی اوس تعالی ډیر زیات فنکشن درځي او دا دوه فنکشن تعالی نه درځي ته لیجر بوک نشي جوړول ځان سره یا اکاونټس باندې کار صحیح طریقې سره نشي کولی سر جی دا خو ډایرکټلی سنگل افیکټ د دې هغه شو سر جی رجسٹر شو او لیجر جوړ شو کله چې جرنل جوړه سر هغه کې بیا هغه ټرانزیکشن د پاره جنریشن واقع هغه دلته کې دی شي پکسل ډیپندبلټی ده کنه ستا اوس الته خو مونږ صرف ټرانزیکشن کوو اوس مثال زم چې سونه ریسیوډ دي اټول ریسیوډ کې ټوټل کراتا سونه چې پیډ دي هغه پیډ کې راته راکا دا د پر مونږ یو دو فنکشن کارو یو سمپل ساده مثال در کوم دته لکه مثال ز دې زنا سنگل انټری اخلمه زکه ډبل انټری سیستم خو په ټوله دنیا کې رایج نه دی سوای د سویټزرلند نه آیټم دی هر څومره چې دی تاسو سره او داغه اماونت ته او داغه ټرانزیکشن ټایپ ته چې دی ټرانزیکشن ټایپ پسې تاسو سره ټرانس ټایپ وته وي مونږ یې داسې کنه یا دلته ورکم چې سه کوانټیټی دا او داغه ټوټل اماونت شو مونږ سره مثال داسې اماونت اوس پدې کې آیټم چې کوم دی ماوس کیبورډ دا سے ڈیفائن کوم کنا پرنٹر سکینر دا سے یا ٹرانزیکشن ٹائپ لیکه تاسو دې ځنه چې ډسکرپشن وته ورکې دلته خپلم تاسو کولې شي کوانټیټي بیا ضرورت نشته ده د ټوټل اماونت هم ضرورت نشته ده اس یو معمولی او سمپل دغه ته جوړو ما او دلته بس ډیټ وته ورکما اوس ز کیش په دې تاریخ باندې اماونت سومرا 1000 دا پېښه وې اچھا ارس کیش ډسکرپشن کې وته بیا لیکه کنه دا کیش چې کوم دی په دې تاریخ باندې دومره چې کوم دی څه شوی دی ریسیو شوی دی ار ای سی میولیک ټرانزیکشن ټایپ وګوره دا سه مینی پے مینی ریسیوز چې شوی کنه مثال کچرته دا ز پیسټ کم دلتا وګوره دا ز کاپی او دې زنه پیسټ کوم دلته دغه څه زر کوم چې سه بل شو دا سه الیکټریسټي بل شو other expenses شو دا پېښې وي دي ریسیو فی مو سره راترا کړی دی دا سه سیلری پېښې وي دا او دا سه دا انګلیش لینګویج ډپارټمنټ فی مو ته شوی دی هغه ډیټس یو په یو دې نه تاسو مینټین کولې شي دی لارې څومره اماونت ته دا سه 1 by 1 تاسو کته شي دی او زم چې ټوټل ریسیو څومره شوی دی ما سره ټوټل ریسیو دا غي د پاره تاسو یاد ساتئ یو فنکشن دی چې هغه ته سم اف وته ویل کیږي نو ګره مساوي سم اف کم یو رینج دی تاسو سره سره رینج دی کرایټیریا څه دی او سمیشن کې بس نو زه ورکم چې ټوټل رینج موږ سره دا دی یا کو سر رینج دا کوم کنه سمیشن وایز بیا کومه زم رینج ما سره دا دی او ریسیو ساید نو تبع التا ار ای سی بولی کې دی زینا کاما سمیشن سکے دیز نے ریسیو سائیڈ ما ترا کا دا انٹر کا دیس ہے نا ٹوٹل ریسیو دو نشا سر شبیش ہاں کیش بک دفعہ مونگا ککو نا ٹرانس ٹائپ ٹرانزیکشن ٹائپ دا قصی تو ریسیو ٹول جمع کدلتا مساوی ریسیو یو دا دے پلس بلدا دے پلس بلدا پلس دا دے ما سر بالکل دا دے برابر رازی ما سر کتا دا سے نکے دیزه کې وتولی کې چې سه ټرانزیکشن ټایپ دلته کې وتولی کې چې ټوټل اماونت سوم راځي ما سره ډایرکټ دیزه نو لیکا ایزی طریقې سره وتولی کې سم اف اول بدا رینج تاسو والے دا کاما بیا بدا نیم سیل والے دیزه نه او بیا با کاما دا ټرانزیکشن په جمع کې وسره دا سه باس دا به انټر کې دیزه نه ار ای سی دا وسینګ زوالم ار ای سی دلته کتا سو دیزه نه سلیکشن نشه کولی رابشه دیزه نه ډیټا تا رابشه ډیټا ویلیډیشن تا رابشه دلته لیست فارم کې والے هغه لیست څه دی یو به ار ای سی والے او بل بچ کوم دی پے والے پاس دا بوکې کې دیزه نه وګورل ته ریسیو اخلم ریسیو اتوماتیکلی برات راکې کله چرته پے اخلم اتوماتیکلی برات راکې
نو ګوره څومره ایزي طریقې سره ټوټل ریسیو سایډ مغستی شي وګوره که دا دواړه زه ډریګ کم دلته نو هلته کې ما سره پی دلته کې ما سره وګوره ریسیو سایډ زه اخلم دی سره نو نیټ بیلنس چې کوم دی هم په اسانه سره معلومولی شي تاسو دومره ما سره ریسیو شوی دی دومره ریسیو دی دومره پی دی ما سره نیټ بیلنس تاسو ډېر په اسانه سره معلومولی شي 16 وات ایور لیکس تاسو نو صرف دغه یو فنکشن چې کوم دی دغه یو فنکشن مطلب سمف دا به همیشه د پاره یاد ساتئ اول به تاسو په دې کې رینج والے بیا به په دې کې کنډیشن والے او بیا به هغه سیل جمع هغه سلیکټ دو سیلز چې په کوم کې تاسو سره ویلیوز موجودي چې په کوم کې تاسو سره اماونټ موجودي هغه صرف دې ځنه انتخاب پکې نو یو دغه ګوره د دې ټول ایکسل نه چون چې کوم دی مونږ په درې فنکشن باندې راوستو یو په سی آر ډي آر والا دو فارمولې شوي او یو صرف دا سمې فارمولې شوي نو باید سبا د نسوک تاسو کی ګوره کده د کې ما سره ټرانزیکشن چرته چینج کیږي کنه لکه کیش او دا خو ما غلط ټرانزیکشن کړو ریسیو اتوماتیکلی الته بلاندې تاسو سره چینج کی راسي اماونټ کې چرته یو موږ غلطي راشي کنه نو بیا تاسو ګوره کنه شات اکاونټس نو کو تا چرته غلطي کړي او دا خو په کولو ما سره دا کیش په کولو دومره ټرانزیکشن چینج کا لاندې اتوماتیکلی تاسو سره چینج راسي نو مطلب کلم چې تاسو چرته دغه سه ټایپ ټرانزیکشن کوي کنه نو باید چې دی لارې نه دا اکاونټس تاسو فالو کړئ لکه د ایکسل هر یو کار د اکاونټس هر یو کار په دې کې تاسو کولی شئ خو هغه د لوجیکل فنکشن نه یا د داسې قسمه فنکشن نه به تاسو بغیر کار نشئ کولی نو باید تاسو دغه سټیټمنټ چې کوم دی دا